په کندهار کې د یوې سترې او مجهزې کارخونې جوړېدو خبر خپور شوی دی. دغه کارخونه د څه اړوند ده او څومره کسانو ته د کار واره برابروي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. په اتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کندهار کې د کورني صنعت د پراختیا په لړ کې د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د سیمټو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو چارې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. د کندهار د کانونو او صنایعو خونې خبر ورکړی دا پروژه د احمد نبی زاده په نوم د خصوصي سکتور له لوري عملي کیږي او د صنعتي پانګونې له سترو پروژو څخه ګڼل کیږي. د یادې خونې د معلوماتو له مخې د فابریکې د لومړي پړاو تولیدي ظرفیت 1500 ټنه په ورځ کې دی چې تر دې مهاله یې نږدې 90% ساختماني او تخنیکي چارې بشپړې شوي دي. چارواکي زیاتوي له دې پړاو وروسته به د پروژې دویم پړاو پیل شي چې ورسره به د فابریکې ټولیز تولیدي ظرفیت تر 15,000 ټنو پورې لوړ شي. مسؤلان وایي د فابریکې ماشینري د نړۍ له معیاري شرکتونو په ځانګړي ډول له هندي کمپنیو څخه وارد شوي او فعالیت به یې د نړیوالو معیارونو پر بنسټ وي. د دې فابریکې له فعالېدو سره به د لوړ کیفیت سیمټ کورني بازار ته وړاندې شي او د هیواد شاوخوا 40% اړتیا به پوره کړي چې دا چاره به پر وارداتو تکیه راکمه کړي. د معلوماتو له مخې دا مهال د فابریکې د جوړولو پر مهال شاوخوا 700 کسان په بیلابیلو برخو کې پر کار بوخت دي او له بشپړ فعالېدو وروسته به د کاري فرصتونو شمیر 2 برابره شي. تمه ده چې دا پروژه به د کورنیو پانګونو د زیاتېدو ترڅنګ صنعتي وده نور هم چټکه کړي او د کارخونو لپاره به د دوامدارې برېښنا د برابرېدو زمینه هم برابره شي. چارواکي وایي دا مهال په کندهار کې له 400 څخه زیاتې فابریکې فعالې دي او د سیمټو دا ستره پروژه د کورني تولید د پیاوړتیا، د کارموندنې د پراختیا او اقتصادي ځان بسیاینې پر لور یو مهم او اغیزمن ګام بلل کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.